د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو چې موده وړاندې په بېلابېلو سیمو کې د سړک رغنیزې چارې پیل کړې وې د دې چارو د ښه پرمختګ لپاره یې د لا زیات لاسنیوي په موخه له مسؤلینو د مرستې غوښتنه وکړه. دغه سړکونه چې د نرخ د ولسوالۍ له قیر سوي سړک نه شروع ده چې یو سړک پر تقریبا په حدود د 15 کیلومتره ده چې د نرخ ولسوالۍ د دایمیرداد ولسوالۍ سره نښلي او له هغې استقامت له مرکز سره نښلي. نو د ولایت مقام نه معاون صاحب راغلی، د دفتر رئیس صاحب راغلی، د دوی نه د موږ دا غوښتنه ده چې په دغه سړک کې موږ سره پوره همکاري وکړي. همکاري دا معنا نه چې دوی سره څه په لاس کې دي موږ سره کومک وکړي، نه، د موږ غږ باید تر نورو مشرانو پورې ورسوي، وزارت داخلې پورې، رئیس الوزرا پورې ورسوي. په یاده غونډه کې د زیات شمیر ولسي وګړو ترڅنګ مسؤلین او لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. دوی د سیمې اوسیدونکو د غوره اقدام تود هرکلي ترڅنګ په چارو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. نو د منګه ان شاء الله تعالی چې کوم مجاهدین د نرخ ولسوالۍ دي د تاسې تر شا ولاړ یو، تاسې سره همکاره یو، څومره چې د منګه خپله وسه کېدله ان شاء الله تعالی هغه خپله وسه به کوو. ان شاء الله تاسو سره منګه له خپل معاش نه پوره همکاري کوو. دا د منګه له تاسو سره وعده ده او د ولایت له خوا نه هم منګه تاسو سره همکاري کوو. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د هیواد جوړولو لپاره ټول په ګډه نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي.